ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن مو د وینډوز کلاس دی وینډوز مرسبل بعد تر کوم ځای پورې تیوري مو ختمه کړې و سیدا تیوري مو ختمه کړې وینډوز نه سیدا نو ګوري تیوري مو ختمه کړې ولا سوای ها نو راځي نن پریکټیکل چیرې پریکټیکل د دې لومړی د هر سنا دا کمپیوټر بدل ته پیژنه سیدا دا کمپیوټر دی چیرې کمپیوټر دی دغه بټن چیرته ښکاری دغه لګیږي کمپیوټر او بنديږي دې ته څه کی پاور بټن څه ورته وایي پاور بټن سیدا دغه چې دی کیبورډ دی چې دی کیبورډ نو موبایل ته ورکی کنه سیدا دغه چې دی ټچ پیډ دی زموږ سره چې دی ټچ پیډ دا کوم یو کلیک دی رائټ کلیک دی دا کوم یو کلیک دی لیفت کلیک دی رائټ کلیک لیفت کلیک او ټچ پیډ دی موږ سره ازنی کمپیوټر کې دلته راغلی هغه ټچ پوینټ دی چې موږ سره ټچ پوینټ دا شفت بٹن دا کیپس لاک دی دا ټیپ دی دا اسکیپ دی دا کنټرول دی دا اف ان دی دا وینډوز کی دا سیدا دا آلټ دی دا چیرې سپیس دی سیدا آلټ دلته راغلی کنټرول دا ایرو کیز موږ سره شفت انټر سیدا سلیشز او بیک سپیس دا موږ سره شامل دي ډیلیټ پکې شامل دی دا یو پیژنه کنه اوس دا کمپیوټر دغه چې تاسو ښکاري دا لیډ دی چې ورته وایي لیډ ورته وایي څه ورته وایي لیډ دا لیډ دی دا سکرین دی موږ سره سیدا دی کمپیوټر کې چې تاسو وګورئ دغه خالی ګاوې چې تاسو ښکاري دي ته ویل کېږي پورټس څه دی پورټس پی او آر ټي اس پورټس ورته ویل کېږي سیدا د فاطم پورټس دی د فاطم پورټس دی موږ سره سیدا دا وګورئ پاور پورټ دی دا موږ سره شي پاور پورټ دی دا چارج چې ورته انسرټ کولای شو موږ سیدا په دې باندې پوه شو کنه دا ګوره د یو اس بي پورټ دی دا ایچ ډی ام آی پورټ دی ایچ ډی ام آی پورټ څه ته ویل کېږي هغه چې دا غټ سکرین نو ګوري هغه یو لاین راځي دی کمپیوټر کې نه چې تاسو سکرین چې دی هغه سکرین کې ښکاری دی د ایچ ډی ام آی پورټ دی څه ورته وایي ایچ ډی ام آی پورټ دی ته څه ورته کېږي ټایپ سی پورټ څه ورته وایي ټایپ سی پورټ دا موبایل دی کنه وایي ټایپ سی خوري وسنی کمپیوټر دا سره راغلی دی چې ټایپ سی چې خوري ټایپ سی کمپیوټر نه ټایپ سی چارجر نه هم چلیږي سیدا خدای اجي د موبایل چې کوم یو دی باندې چلیږي سمرا نو دا موږ سره شي ټایپ سی پورټ دی کوم یو پورټ دی او دا خو پیژندل کنه چارج د پاره استعمالېږي سیدا دی خواته وګورئ دا هم موږ سره یو اس بي پورټ دی راځي موږ سره یو اس بي پورټ زما کمپیوټر کې اس ډي پورټ هم راغلی اس ډي پورټ سره پاره استعمالېږي د میموري کارت لپاره چې لپاره میموري کارت لپاره دا دې پر چې دې ته جیک پورټ ویل کېږي څه ویل کېږي جیک پورټ څه معنا دا هغه ګوښه کې چې ورته کېږي سینا دا پرې باندې پوښښ کنه دا جیک پورټ شو را سره که چیرته دا کمپیوټر وګورو دغه لوډ سپیکر دی موږ سره شي لوډ سپیکر دی ځینې کمپیوټر لوډ سپیکر دی ته وي سینا دغه ته ګورئ دا کوم اواز چې کشکیدا دې ځنه کېږي بیا چې بیرته دې دنه پکې نه کېدلې کنه هغه اواز پکې چې کوم دی هغه دې ځنه بیرته وباسي سیرا پرې باندې پوه شئ ها نو دا خو گایز دا شو الله سره سیرا دا د کمپیوټر یو جنرال شی شو یو جنرال پوهاوی شو سیرا په دې کې نور داسې خاص پاتې نه شو چې هغه چې وي هغه موږ سره په دې کې موږ سره پاتې شوي دا کمپیوټر چې چېرته راوس پروګرام د دې لاندې به یو تخته غوندې کوي کنه دا سټي دا هغه به څوک سیټ کړي هغه ته مادر بورډ ورته ویل کېږي څه ورته کېږي مادر بورډ ورته ویل کېږي سیرا په دې باندې پوه شئ کمپیوټر بهرني سټرکچر باندې خو پوه شئ کنه نو دا د کمپیوټر سټرکچر دی کله چې کمپیوټر ته ور داخل شو ګوره په ځینې کمپیوټرونو کې دا پورټونه نه دي دا دې ځای کې وي ځینې کمپیوټرونو کې دا پاور بټن نه دا دې چپ خواته وي سیرا ځینې کې ښي خواته وي ځینې کې چپ خواته وي ځینې کې دې اړخونو کې وي موږ سره چېرته وي اړخونو کې وي سمره دې ځینو کې هم را سره شامل شي په ځینې کمپیوټرونو کې دلته وګوره داسې یو خاص ساحه موجود دی ټچ پیډ سره دی ماته هغه به موږ سره چې دی فنګر پرنټ دی چیرې موږ سره فنګر پرنټ او ځینې داسې چې دی پاور بټن باندې خپل فنګر پرنټ لګا کوم موبایل فنګر پرنټ لري کنه ځینې کمپیوټرونو پورټونه بیا په دې خواړې ته لري یا ځینې کمپیوټرونو کې پورټونه ډېر زیات وي یا ځینې کمپیوټرونو کې پورټونه دلته شاته راځي چېرته راځي یا شاته ورته راځي دا نه دا د کمپیوټرونو پورې اړه لري چې هر یو مختلف کمپیوټرونه دي په دې باندې پوه شئ کنه چې کله کمپیوټر ته تاسو داخل شئ دې کې موږ سره لومړی چې کله کمپیوټر آن کې دغه سکرین ته به تاسو چې راولي کوم سکرین ته دې سکرین چې دلته 7 درته ښکاري دا درته ښکاري سینا او د بیټري وګوره دا کویک اکسس هم درته ښکاري یا انټرنیټ کنیکټ دی کنه دلته ښکاري سینا نو دې سکرین ته څه کېږي لاک سکرین ورته وایي څه ورته وایي لاک سکرین د دې نه که چېرته انټر باندې کلیک کوم دغه بل سکرین چې راځي دا ویډیو کې شاید را نشي سینا دغه بل سکرین چې راځي دې سکرین ته څه نوم اخلي دې ته ساین ان سکرین وایي
څه ورته وایي ساين ان سکرین په ساين ان سکرین کې موږ سره اتنټیکیشن کیږي اتنټیکیشن معنا دلته موږ نه پاسورډ غواړي چې آیا ته همدغه باوري کسې کنه ته پاسورډ ورکوم نو ګوره موږ سره داخل شو کله چې داخل شو دلته موږ سره دغه یو بل سکرین نه ښکارا کیږي دا سکرین ښکارا شو را سره کنه دې ته ډیسکټاپ ویل کیږي څه ورته ویل کیږي ډیسکټاپ ورته ویل کیږي صحیح نه نو ګوره تا درې سکرینونه پیژندل څو سکرینونه درې سکرینونه صحیح نه چې اول ته څه ویل کیږي لاک سکرین څه ورته وایي لاک سکرین ورته ویل کیږي صحیح شو دویم ته څه وایي ساين ان سکرین ورته ویل کیږي ساين ان سکرین ساين ان سکرین دی دریم کې چې دی ډیسکټاپ دی چې ډیسکټاپ ته موږ سره ډیسکټاپ سکرین چې ورته ویل کیږي وای په ډیسکټاپ په واچو صحیح نه نو دا موږ سره دغه درې ډول سکرینونه شو په دې باندې پوه شئ دې باندې پوه شئ کنه نو دا موږ سره دغه درې سکرینونه شو چې ساين ان سکرین دی اول لاک سکرین دی بیا ساين ان سکرین دی بیا موږ سره چې دی ساينس کې د بیا سره ډیسکټاپ دی افرین مشکل به شنل ها د دې نه چې کله ورسته زرا شمه موږ سره دغه یو مینیو راکړ کې دا ډیسکټاپ باندې دغه سي آیکن وندي دي سیدا چې په دې کې آیکنو کې موږ دوه ډول آیکن ویلې یو سیستم آیکن ویلې یو یوزر آیکن ویلې سم ویلې سیستم آیکن او یوزر آیکن سیستم آیکن کوم آیکن دي دا آیکن دي دا ګوره دا فایل نوم دی چې شو د پی سي نتورک ریسایکل بین او کنټرول دا موږ سره سیستم دي سیستم څه معنا چې دا ډیلیټ کیږي نه دا د کمپیوټر د وینډوز انسټالیشن سره خپل راځي سیرا کله چې موږ کمپیوټر کې وینډوز انسټال کو دا ور سره خپل راځي سمارا نو په دې باندې پوه شئ دا نور چې کوم دا یوزر آیکنز دي چې دي یوزر آیکن څه معنا چې استعمالون کې خپل اچوي ضرورت پر اساس چې ضرورت یې هغه پکې راځي په دې باندې پوه شئ دا موږ سره سکرین دي اوس کې چې دا سیستم آیکنز ډیلیټ کولای نشم د دې ځنه به ورک شي هغه بل ځای دی هغه موږ تر اوسه روان دی په پرسنلایز کې هغه ځنه تاسو بیا پوهیږئ سیدا چې هغه ځنه فقط بیا د دې ځنه چیک لته کیږي چې بیا چیک ورته ولګي بیا خپل ځای ته رسیږي او دا سیستم یوزر آیکن څنګه کیږي ډیلیټ کیږي مشکل پدې کې نشته په دې باندې پوه شئ ها کچیر د زرا شما په دې ډیسکټاپ باندې یو خالی ځای کې ودرېږم او دلته کوم کلیک وکم رائټ کلیک کوم یو کلیک رائټ کلیک یو مینیو را تر اوپن کیږي چې اوپن کیږي مینیو په دې مینیو کې دې مینیو ته څنو مخلي پاپ اپ مینیو ورته ویل کیږي څه ورته ویل کیږي پاپ اپ مینیو کوم مینیو پاپ اپ مینیو پاپ اپ څه معنا پاپ معنا شو دم راخاره کېدل سیدا یا چې ته وګوري هغه وبونه لاندې راشي کنه غوندې راوخیږي هغه ته پاپ اپ ویل کیږي څه ورته ویل کیږي پاپ اپ ویل کیږي نو دا نشي مینیو چې پاپ اپ مینیو راشي یو دم راځي ګورئ راټ کوم یو دم راځي سره دا کوم مینیو دا پاپ اپ مینیو په پاپ اپ مینیو کې لومړی موږ سره شته پاور څه دی پاور کې موږ سره لاک دی سیدا لاک څه معنا چې دا کمپیوټر راته لاک سکرین ته وسه لاک سکرین دی پیژنه کنه راشه دی باندې کلیک کا ګورې لاک شو رسته پرې باندې پوه شئ انټر باندې کلیک کوم زرا زما کوډ پاسورډ ورته کوم بیرته داخل شو رسته بیا د دې بل سکرین د دې رائټ کلیک پاور دی کنه د دې کې شاید پاور نو یغي تاسو یو اپ ورته انسټال وې سیدا غیر وجنه راځي خدا خود دې طریقه سره کنه اوس کیبورډ کې شارټ کټ چي دی دلته بچیونه شي وینډوز بیا بچیونه شي ال وینډوز ال چې مولي دا وینډوز به مونږ ویل ال ورته پریس کړئ سیدا دا سر کې بٹن دی کی دی ښا سوري نو موږ سره دا چي دی وینډوز به ونی سي او ال دا موږ سره لاک سکرین ته سیدا بیا چې چیرته رائټ کلیک وکم دلته سویچ یوزر څه معنا وای د دې یوزر نه وځه او بل یوزر ته راغلی چې یوزر استعمالون کې دی کنه سیدا د کمپیوټر کې دا درس موږ سره روان دي چې یوزر یې جوړ استعمال کوي زین استعمالو ته استعمال تا ته ځان تور کې اکاونټ جوړو ته خپل استعمالو دا کمپیوټر په من مسره نیم کړ زه خپل استعمالو سیدا نو که چیرې زه دلته رائټ کلیک وکم او پاور ته راشم ا د دې یوزر او زما یوزر دی کنه دینه زه هغه ته تل غواړم دلته سویچ یوزر باندې کلیک کا یا که چیرته راشي دلته وینډوز ال لاک سکرین ته لاړ لیکنه یا لاک سکرین کې به دې نه هم ته بدلیدل شي خو زه وسه کنه بدلیږم چې تاسو ویډیو روانه کړی دا ویډیو مخ خرابېږي سیدا نو ګوره زه به اماغه ته داخل شم بیرته سمرا راځه مهاره ته مو کا پدې باندې پوښښ کنه بل خبره ساين اوټ کې چیرته وګوري ته دې اکاونټ نه وځه کبل ته داخليږم د دې نه فقط وځه نور کار خپل دی که چیرته داخليږي بل تا کنه داخليږي چیرې که چیرته وګوري پدې فیسبوک کې هم داشته وای ساين اوټ وځه هغه نه وځي اکاونټ نه کنه بس هغه ساين ان سکرین ته وړي نور کبل اکاونټ یا څوک معلومات ورته کې هغه ته داخليږي کنه نه سملاس کیسه بل سلیپ سلیپ مرته ویل سلیپ څه ته ویل کې خوب ته ویل کېږي سیرا دا به درته داسې کوي چې د خوب حالات ته ویل ته وړي چیرته خوب حالات معنا دا لري
کوم مسنی کارونه چې پیروان دي دا به ودرېږي وچېره خو مو بیرته راویښ کړ بیا به ما کارونه شروع کړي لکه عادي یو انسان چې ویده شي یو کار یې نیمې کې پرېښوي بس په خوب کې هغه کولی شي نشي کولی که نه هغه ویده وي خو چې کله سار بیرته راجګ شي په فکر کې هماغه کار وي نو بیا ورځي هماغه کار کوي سیدا نو ګورئ سلیپ دا دی چې اوس فلحال دپاره ویده کېږي بیا له دې نه وروسته چې کله تاسو دا بیرته څنګه کړ راویښ مو کړ سیدا چې راویښ مو کړ بس دا بیا کار ورسره څنګه کوي شروع کوي بیرته کوم پروسس چې هغه ورسره کوي بل هایبرنیټ دی چې شي دی هایبرنیټ د څه لپاره استعمالیږي شاید ستاسو کمپیوټرونو کې دا هایبرنیټ نه وي موجود هغه طریقه بیا کوم ځای نه دلته به راشي کنټرول پینل ته په کنټرول پینل کې به چېرته راشي په کنټرول پینل کې به پاور آپشنز ته راشي دا در زموږ د سره روان دي سی شو پاور آپشن کې به راشي چوز وټ د پاور بټن ډو دې ته به راشي په دې کې به راشي چینج سیټینګ دیٹ کرنټلی ان اویلیبل په دې باندې به کلیک ګورئ دغه ځای کې به چیک نه وي لګېدلی ورته داسې دی که نه دلته وخت چیک ولګوئ او سیف چینجز باندې به کلیک وکړئ تاسو به دا هایبرنیټ دلته راشي و دا هایبرنیټ د څه لپاره استعمالېږي هایبرنیټ داسې کوي ستاسو کمپیوټر درته بندوي پوره ډول باندې بندوي خو که چېرته تاسو دغه اوس کوم پروګرام پکې روان کړی هغه پروګرام درته نه بندوي که چېرته ته دوباره بیا هم راشي بیا به هماغسې وکړي په دې ډول موبایل کې که تېرته وګورې که نه تا اوس فیسبوک آن کړی دی یو دم یې ته بند کړه فیسبوک چې بیا چالانې فیسبوک ته به هماغه ځای کې وي نه وي که نه هماغه ځای کې فیسبوک را سره خلاص نه وي صحیح هغه ختم شوی وي خو دا داسې کوي که چېرته تاسو نیمې لیکنه کړې ده او کمپیوټر مو هایبرنیټ کړ هېڅ مشکل نشته دی ستا هغه لیکنه هماغسې پاتې ده کمپیوټر دوباره ولګوه هماغه ځای کې چې کوم ځای کې ولي هماغه ځای ته به بیرته وشي صحیح نو دا ډېر زیات دی او دا کمپیوټر باندې موج هم نه راولي صحیح په زیاتره وخت چې بندوئ په هایبرنیټ کې بند کوي صحیح بل چې دی هایبرید شټ ډاون او فول شټ ډاون دا تقریبا سره یو شی دی هایبرید شټ ډاون او فول شټ ډاون څه کار کوي دا داسې کار کوي که نه چې دا کمپیوټر درته په پوره ډول باندې بندوي که چېرته کوم پروګرامونه تا خلاص پرېښي هغه هم درته ختمه یا بندې یا درته ختموي صحیح خو هایبرنیټ یې درته نه ختموي هایبرنیټ یې نه ختموي په دې فول شټ ډاون باندې پوه شوې بله خبره ریسټارټ دی ریسټارټ څه معنا کمپیوټر راته یو ځل بند که بیا دوباره راته ولګوه صحیح کمپیوټر درته بندوي او دوباره درته بیرته چلانوي صحیح خپل چلانوي په موبایلو کې هم دا ارسه شته په دې باندې پوه شوې دا خو د دې ځای نه طریقه وه چې رایټ کلیک د پاور نه مو کولی شه دغه سیټینګونه بل کوم ځای کې را سره شامل دي زه کمپیوټر ته نه سلیپ حالات ته بوځم یا بل څه شی وکړم یا یې ته نه بند کړم یا یې شټ ډاون کړم نو تاسو به څه وکړئ د کیبورډ له لارې چې دی الټ وپېژنده که نه او دغه F4 درته ښکاري الټ F4 به ووهئ که چېرته د الټ F4 سره نه راته دغه FN ورسره ونیسئ بیا الټ ونیسئ بیا چې ونیسئ F4 دا ووهئ نو ګورئ دلته هم درته هماغه سیټینګ راغی صحیح وایي څه ورته وایي دغه ځای باندې تکلیف وکړه وایي سویچ یوزر بدلې ساین آوټ د دې ځای نه وځي سلیپ حالت ته وړئ هایبرنیټ ته وړئ شټ ډاون کې که ریسټارټ یې کړئ د دې ځای نه هم درته ورته یو انتخاب کړه زه ورته مراسته سلیپ حالت ته یوسه یا هایبرنیټ حالت ته راته یوسه سلیپ حالت ته یوسه دې ځای نه فقط اوکې باندې کلیک وکړه بس دا به سیده تا سره سلیپ حالت ته راشي په دې طریقه باندې پوه شئ د کیبورډ له لارې بله خبره چېرته دی دلته به راشي ریسټارټ ته په دې ځای کې وګوره دغه بټن درته ښکاري د دې ځای نه هم تاسو بندولی شئ ګورئ سلیپ ته وړم هایبرنیټ ته وړم شټ ډاون ته وړم ریسټارټ ته دې باندې پوه شئ د دې له لارې هم وړلی شي یا که چېرته ته کمپیوټر باندې نو راشه وینډوز ایکس به ونیسي او یو به ډبل ووهئ څه شي وینډوز او ایکس به دواړه یو ځل ونیسي او ډبل یو به پسې یو به یو ځل پرېس کړي بیا به یې دوباره پرېس کړي دې سره به هم ستاسې کمپیوټر بند شي صحیح د دویمه طریقه بله طریقه چې دې ځای کې ولاړې که نه یو خو مادي کلیک داسې وکړه د دې ځای نه مو بندولی شو که نه بله طریقه یې چېرته دلته به ودرېږي رایټ کلیک به وکړي دلته به چېرته راشي شټ ډاون اور ساین آوټ دلته راغللی که نه وګوره ساین آوټ کې سلیپ حالت ته وړئ هایبرنیټ ته وړئ شټ ډاون ته وړئ که ریسټارټ ته وړئ دا هم همدا خبره نو تا ګوره نن څو طریقې زده کړې څلور طریقې چې څنګه کمپیوټر بندولی او پکې دغه سیټینګ راوړل شي یو رایټ کلیک په مینیو کې پاور و که نه بل الټ یا FN الټ F4 صحیح دا مو وه بله طریقه چې وه دلته ګوره دوه دي ښه یو په دې ټچ پیډ باندې فقط یو ځل داسې کلیک کوم ګوره دې ته سټارټ مینیو ویل کېږي څه ویل کېږي سټارټ مینیو په دې سټارټ مینیو کې دې خواته دې سټارټ کې را سره پاور موجود دی پام لرئ او که چېرته زه راشم ما په همدغه ځای کې یم که نه دې باندې یو رایټ کلیک کوم کوم کلیک رایټ کلیک په دې رایټ کلیک مو چې وکړه شټ ډاون اور ساین آوټ دی که نه په دې کې هم د دې ځای نه هم بدلولی شم بس صرف لپاره هم دومره نو دې باندې به ته پوره کار ځان سره وکړې صحیح دغه کیبورډ نه به شارټکټ هم یاد کړئ چې وینډوز ایکس ډبلیو وینډوز ایکس آر کې چې ډبلیو هغه ریسټارټ کیږي د ټولو باندې به کاور وکړي وینډوز ایکس ایچ باندې هایبرنیټ کیږي سمره